هند کې د رایزنا ناستې ته د پخواني ولسمشر څرګندونې حامد کرزی وایي افغانان هیله لري چې د سولې په برخه کې د واشنګټن ابتکار عملي کاروي. We in Afghanistan hope that the new American Initiative for Peace هیله لرم چې د سولې په برخه کې د امریکا نوی ابتکار عمل کاروي څو موږ ترې ملاتړ وکړو که څه هم زما له نظره تر هغې چې د امریکا مسله مطرح وي دې ته د سولې یو واقعي بهیر نشو ویلی. د ښار جوړونې وزارت سرپرست د عدلي تعقیب غوښتنه ولسمشر ماڼۍ وایي ښار جوړونې وزارت او ځمکو اداره کې د عدم شفافیت ستونزې دي. څه ستونزې او څه مشکلات ول او راپورونه هم ول چې ګواکې په دغه ادارو کې اداري ستونزې شته او د شفافیت دپاره د حسابدهي دپاره د رئیس جمهور حکم دا و تر څو یو هیات دې وټاکل سي او دغه مسله دې وڅېړي او دا چې بیا وروسته کوم تصمیم نیول کېږي هغه به زموږ د عدلي او قضایي نهادونو پرېکړې او د اوکراینۍ نسکور شوې الوتکې تازه خپاره شوي تصویرونه ښیي چې دغه اوکراینۍ مسافر وړونکې الوتکه د ایراني ځواکونو لخوا بنکه شوې ده. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1499 هجري لمریز کال د مرغومي 25 او د 2020 میلادي کال د جنورۍ 15 نیټه ده. دا هم بشپړ خبرونه وایاند سید ادریس سادات. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیله لري چې د سولې په برخه کې د واشنګټن ابتکار اغیزناک وي. حامد کرزي په هند کې د رایزنا ډیالوګ ته د وینا پر مهال وویل تر څو چې د امریکا متحده ایالاتونو مسله مطرح وي ښایي د سولې بهیر سم نه وي. خو نوموړی وایي هڅه کوي چې دا د سولې پر یو واقعي بهیر بدل کړي. کرزی وایي تمه لري چې د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ ابتدایي توافق وشي څو تر هغې وروسته بین الافغاني مذاکرات او ورپسې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې وشي. حامد کرزی وایي افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتونو ناټو په راتګ سره افغانانو دا احساس وکړ چې نور د خپل تاریخ سخت پړاو ته تیروي ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د حضور په لومړیو کلونو کې هر څه سم ول خو وروسته د افغانستان متحدانو جدي تېروتنې وکړې او د هیواد په اړه د ګاونډیو تګلارې هم پیچلې شوې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي چې په هند کې د رایزنا 15 ناستې ته وینا کوله پر افغان سوله، امنیت او ځینو نورو مسایلو خبرې وکړې. حامد کرزي وایي هیله لري چې د سولې په برخه کې د امریکا اقدامات او ابتکار عمل کاروي ځکه د ده په خبره که د امریکا مسله مطرح وي دا به د سولې واقعي بهیر نه وي خو افغانان به یې د سولې پر یو واقعي بهیر بدل کړي. حامد کرزي د سولې له هڅو د ملاتړ په برخه کې د پاکستان نقش ډیر مهم بولي. We in Afghanistan hope that the new American Initiative for Peace هیله لرم چې د سولې په برخه کې د امریکا نوی ابتکار عمل کاروي څو موږ ترې ملاتړ وکړو که څه هم زما له نظره تر هغې چې د امریکا مسله مطرح وي دې ته د سولې یو واقعي بهیر نشو ویلی خو موږ هڅه کوو دا په یو واقعي بهیر بدل کړو. د سولې له بهیر څخه د ملاتړ په هدف د پاکستان نقش ډیر مهم دی. ایران د افغانستان یو مهم ګاونډی دی. ازبکستان، هند او نور هیوادونه هم مهم نقش لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر وایي هیله لري چې امریکا له طالبانو سره د سولې ابتدایي توافق ترسره کړي څو تر هغې وروسته بین الافغاني مذاکرات او ورپسې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي څو ټول افغانان په هغه بهیر کې خپل حضور وویني. هیله د امریکایان له طالبانو سره ابتدایي توافق وکړي او له هغې وروسته وکولی شو د افغانانو ترمنځ خبرې پیل کړو. هیله د داسې ورځ راورسیږي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشي او موږ ټول افغانان پکې برخه واخلو او د سولې شاهد واوسو. د افغانستان پخوانی ولسمشر وایي چې افغانستان ته د امریکا او ناټو په راتګ سره
سره افغانانو دا احساس وکړ چې نور د خپل تاریخ سخت پړاو تیروي ځکه د امریکا د حضور لومړی کلونو کې هر څه سم وو خو وروسته د افغانستان متحدانو جدي تېروتنې وکړي او د افغانستان په اړه د ګاونډۍ تګلارې هم پیچلې شوې. With this arrival of the Americans and NATO force in Afghanistan, we felt we were now past the... افغانستان ته د امریکا او ناټو ځواکونو پر راتګ سره موږ دا احساس کړ چې د خپل تاریخ سخت پړاو تیرو. د څو کلونو لپاره هر څه سم وه خو زموږ متحدانو سترې تېروتنې وکړې او زموږ د ګاونډیو هیوادونو تګلاره هم پیچلې وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی داسې مهال د سولې په برخه کې د امریکا نیت د اندېښنې وړ بولي چې دا مهال د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې مذاکرات له یو مبهم حالات سره مخ دي او د سولې هوکړې لاسلیک په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. ولسمشر غني د ښار جوړونې وزارت او ځمکو اداره کې د ستونزو په تړاو ځانګړی پلاوی ټاکلی دی. د ولسمشر ویاند وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کول چې په ښار جوړونې وزارت او ځمکو اداره کې چې سره ادغام شوي او د جواد پایکار لخوا اداره کېږي د شفافیت په تړاو ستونزې شته. ولسمشر غني د دې ستونزو د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. ارګ وایي د دې څېړنو د پایلو په تړاو به عدلي او قضایي ادارې پرېکړه وکړي. تېره ورځ کابل نیوز د ځینو اسنادو پر اساس خبر خپور کړی و چې د ښار جوړونې وزارت سرپرست د ناقانونه ګمارونو له هیواده بهر د جایدادونو پیرلو له امله ممنوع الخروج شوی و. د ښار جوړونې وزارت سرپرست له لوري په غیر قانوني توګه او د خپل صلاحیت خلاف د ګمارونو او له هیواده بهر ترکیه کې د جایدادونو او اپارتمانونو د پیرلو په تړاو د کابل نیوز تر خبر یوه ورځ وروسته د ملي شورا غړي د دې مسلې د جدي تعقیب غوښتنه کوي. کابل نیوز تېره ورځ د رسېدلو اسنادو په اساس خبر خپور کړی و چې د ښار جوړونې وزارت سرپرست د فساد او ناقانونه ګمارنو له امله ممنوع الخروج شوی دی. د ولسمشر ویاند چې یوې خبري ناستې ته وینا کوله وویل داسې راپورونه یې ترلاسه کړي وو چې په ښار جوړونې وزارت او ځمکو اداره کې چې سره ادغام شوي او د جواد پایکار له لوري اداره کیږي د شفافیت په تړاو ستونزې شته او ولسمشر غني د شفافیت لپاره یو پلاوي ته د څېړنو دنده ورکړې ده. ارګ وایي چې د دغې مسلې په تړاو به نهایي پرېکړه عدلي او قضایي ادارې کوي. څه ستونزې او څه مشکلات ول او راپورونه هم ول چې ګواکې په دغه ادارو کې اداري ستونزې شته او د شفافیت دپاره د حسابدهي دپاره د رئیس جمهور حکم دا و تر څو یو هیات دې وټاکل سي او دغه مسله دې وڅېړي او دا چې بیا وروسته کوم تصمیم نیول کېږي هغه به زموږ د عدلي او قضایي نهادونو پرېکړه. کابل نیوز له تیرو 2 ورځو راهیسې هڅه کوي څو په دې مسله د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر هم واخلي خو د لوی څارنوالۍ ویاند خبرو کولو ته نه حاضریږي. د ملي شورا غړي وایي هر هغه چارواکی چې پرې د فساد او خیانت تور وي باید ترې څېړنه وشي او په جدي توګه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. دا که وزیر د شاسازي فساد کړی په خارج کې جایدادونه رانیولي اخیستي او غیر قانوني مقرري یې کړي دا د قانون خلاف کار ده. دا باید لوی څارنوالي عدلی و قضایی ارگانونه په جدی در موضوع وڅېړي. در شکی نیست که یک وزیر از آدرس یک شخص وقتی که انتصاب میشه و او به مردم و به نماینده های مردم پاسخگو نباشه او هر لحظه به فکر جیب پر کردن خود است. په ورته مهال د چارو شنونکي وایي چې د ملي یووالي حکومت په ډیری ادارو کې فساد اوج ته رسېدلی او د ښار جوړونې سرپرست وزیر جواد پایکار په اړه باید لویه څارنوالي خپل تصمیم ونیسي او له خلکو سره یې شریک کړي. تصمیمی مبنی بر ممنوع الخروج بودن یک متهمی که جرمش یا جرم اتهامیش بزرگ بوده باشد در قوانین افغانستان مسجل است و چنین تصمیمی را نهادهای شاکی به لوی څارنوالي افغانستان می توانند تقدیم و صلاحیت انحصاری لوی څارنوالي است که ممنوع الخروج بودن یکی از متهمین یا مظنونین از جرایم بزرگ را تصمیم اتخاذ نماید. د ښار جوړونې وزارت سرپرست جواد پایکار داسې مهال ممنوع الخروج کیږي
او نوموړی په فساد تورنیږي چې جواد پیکار تازه پر خپله فیسبوک پاڼه د یو شعر په خپرولو سره ظاهرا ښودلي چې د ملي یووالي حکومت په دوره کې خدمت کړی دی. بلخوا استیناف محکمې د ټاکنیزو کمیسیونونو پخواني کمیشنران په 2 کال او 6 میاشتې تنفیذي بند محکوم کړل. د عدلي او قضایي مرکز استیناف محکمې د خپل چهارشنبې ورځې په اعلاني محکمه کې د ټاکنو کمیسیون پخواني کمیشنران د فساد او له خپلو صلاحیتونو د ناوړه استفادې له امله په 2 کال او 6 میاشتې تنفیذي بند محکوم کړل. خو د دغو کمیشنرانو مدافع وکیلان د استیناف محکمې دغه پریکړه سیاسي یو طرفه او غیر قانوني بولي او زیاتوي چې دوی ته د منلو وړ نه ده. د ټاکنیزو کمیسیونونو د 9 پخوانیو کمیشنرانو د استیناف غوښتنې محکمه د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده چې د محکمې له لوري هر کمیشنر ته د څه باندې 2.5 کاله بند سزا واورول شوه. په دغې محکمه کې په فساد تورنو کمیشنرانو د خپل ځان د سپیناوي لپاره خپل دلایل وړاندې کړل او دوی د ځان پر وړاندې شوي تورونه یو سیاسي قضیه یادوي. خو معترض نعمان صالح محمد صالح چې د کمیشنرانو پر وړاندې اسناد او شواهد لري له محکمې څخه د عدالت غوښتنه کوي. گناه دکتر سیاد و همکاران است که ما استقلالیت خود حفظ کردیم. ما به کسی به خواسته های کسی که خارجی و داخلی به سر خود خرج نکردیم. اگر این کار میکنیم ما به این حالت مبتلا نمیشدیم. شما دیدین که در انتخابات گذشته 2014 کسایی که در کمیسیون مستقل انتخابات بوده کجا مشاور هستند؟ آیا کسی محاکمه شد؟ هر چی که سال در بلچاخی هستیم اما به خاطر فساد نیست، به خاطر سوء استفاده نیست، به خاطر کم کردن ببخشید به خاطر تغییر در حالی که ما تغییر نداریم ابطال کردیم. تغییر ما نمیتیم، تغییر در مراحل ابتدایی مراکز میتن. علوم داخلی حساب جناب رئیس ما اسناد داریم که همیشون کورک محل امی مردم پت کرده بود. یک محل که اینجا اسناد پیش ماست به نام ولسوالی شگل کلینیک دیری 01 امی را تکراری بالا کرده بود با 07 شنکورک که اینجا اسنادش هست. شما میتونی امی را ملاحظه کنی، اگر این کارم نبود باز ما را اعدام بکن. استیناف محکمې د کمیشنرانو او معترض نوماندانو له دلایلو او شکایتونو اوریدو وروسته پریکړه وکړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس عبدالبدی سیاد په ګډون عبدالعزیز آریایی، عبدالبصیر فایز، همیرا حقمل، معاذ الله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی او ملیحه حسن په 2 کال او 6 میاشتې بند محکوم شول. و فقره 6 ماده 212 قانون اجرات جزایی هر واحدتان را از ابتدای ایام توقیفی به مدت 2 سال 6 ماه از تنفیذی محکومین به مجازات نمودیم و فیصله متذکر اتفاق را در خصوص این که مطالبه سالانه را پیرامون اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای طبق ماده 403 کد جزا مبنی بر عدم مع تطبیق ذات و شما متهمین فوق ذکر را در این رابطه طبق ماده 335 قانون اجرات جزایی بریزنامه شناخته‌اند. خو د دغو کمیشنرانو مدافع وکیلان د استیناف محکمې یاده پریکړه سیاسي یو طرفه او غیر قانوني بولي او زیاتوي چې دغه پریکړه ورته د منلو نه ده او پر وړاندې به اقدام وکړي. ولی متاسفانه محکمه این دلایل در نظر نگرفتند و یک فیصله سیاسی را صادر کردند در حالی که وکیلین ما به ابطال 248 رای در حوزه کنر اتخاذ تصمیم نمودند که صلاحیت قانونیشان بودند، ولی اینا را تعویل کردن یا در ارتباط با تغییر اسناد انتخاباتی قطعا واقعیت ندارد. بنابراین یک فیصله سیاسی غیر عادلانه و ظالمانه میدانیم. د ټاکنیزو کمیسیونونو پخوانیو کمیشنرانو ته د استیناف محکمې لخوا داسې مهال څه باندې 2.5 کاله د تنفیذي بند سزا ورول کیږي چې له دې جملې څخه د کمیسیون یو پخوانی کمیشنره وسیمه بادغیسی هم په فساد تورنه شوې وه خو اوس له هیواد څخه بهر آزاده ګرځي. د بشري حقونو د څار نړیواله ډله وایي په 2019 میلادي کال کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لوی لامل د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي عملیات دي. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې بېسارې بللې او وایي د 2019 میلادي کال له جنوري میاشتې د سپټمبر تر 13 نیټې پورې 8000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه سازمان وایي تیر کال د جګړې د دواړو لوریو د عملیاتو پر مهال جنگي جنایات هم کړي او هیڅ لوري هم د بشري حقونو نړیوال قوانین نه دي مراعات کړي.
د بشري حقونو د څار نړیواله ډلې په 2019 کال کې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله ټکان ورکوونکې بللې او وایي د دې مرګ ژوبلې لوی لامل د افغان او بهرنۍ ځواکونو د هوایي عملیاتو زیاتېدل دي. د دې سازمان په تازه راپور کې ویل شوي چې د 2019 کال له جنورۍ میاشتې د سپټمبر تر 10 نیټې پورې 8000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په 2019 کال کې د طالبانو ترڅنګ د افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات زیات شول. د تیرې جنورۍ میاشتې څخه بیا د سپټمبر تر 10 نیټې پورې 8000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د امریکا په هوایي بریدونو کې لسګونه ملکیان وژل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د جګړې دواړو لوریو د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي او په ځینو مواردو کې جنگي جنایات ترسره کړي. د بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونو له امله د 2019 کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې 1000 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تیر کال په پرتله 45 سلنه زیاتوالی ښیي. په دې موده کې څه باندې 100 تنه ماشومان وژل شوي. د سپټمبر میاشتې په 23مه نیټه د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې د هلمند په موسی کلا کې 40 ملکیان په نښه شول. ولسمشر ماڼۍ د افغان ځواکونو له لوري د ملکي وګړو د وژل کېدو موضوع نه مني او وایي امنیتي ځواکونه د ولسمشر د سپارښتنې پر اساس په ټول توان هڅه کوي چې د جګړې پر مهال د ملکیانو ژوند خوندي وي. طالبانو او نور هغه ترهګرې ډلې د ملکي تلفاتو اصلي عامل دی. دا به ډېر سخت چې ومنو چې دا انډول تغییر کړی او یا پکې تغییرات راغلی. د افغانستان ولسمشر په وار او ډېر په جدي توګه باندې ټول امنیتي ځواکونو ته دا هدایت ورکړی او ورکوي چې د عملیاتو په بهیر کې د خلکو ځان وساتي. طالبان عامل اصلی تلفات افراد ملکی در افغانستان هستند. طالبان در میان خانه‌های مردم موضع میگیرند، از افراد ملکی به عنوان سپر استفاده میکنند. در ساحات مسکونی و در مسیر راه رفت آمد مردم طالبان ماینگذاری میکنند که سبب تلفات سنگین به افراد ملکی میشه و همچنان در میان مردم در داخل شهرها حملات انتحاری و انفجاری انجام میدن. د ولسی جرګې غړي وایي د افغان او بهرنۍ ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ډیر ځله ملکیان په قصدي ډول په نښه کیږي او هیڅ لوري هم د عامو وګړو د ژوند خوندیتوب په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړې. فعلا کشتن مردم افغانستان بر اینا پروژه شده. تا زمانی که پروژه بر اساس منافع برای از اونها منفعت داشته باشه زنده است، زمانی که منافع و منفعت نداشته باشه او را سر راه ور می‌داره. این موضوع تنها در هرات و در شینده اتفاق نیفتاده جناب رئیس، در اکثر ولایات افغانستان این اتفاقات افتاده. په دې راپور کې ویل شوي چې سر له دې چې حکومت په زندانونو کې د بندیانو شکنجه له منځه وړې خو لا هم ډیری زندانونه په بد وضعیت کې دي او د بندیانو دوسیو ته پر وخت رسیدګي نه کیږي. د ترکمنستان ولسمشر وایي اشقاباد د افغان سولې خبرو اترو کوربه‌توب ته چمتو دی. قربان کلیبردي محمدوف د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې د نړیوال انجمن ناستې ته ویلي هیواد د افغان سولې خبرو کوربه‌توب ته چمتو دی. محمدوف زیاته کړې د افغان جګړې د پای ته رسولو لپاره یوازینۍ لار خبرې اترې دي او تجربو ښودلې ده چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو فشارونو پایله نه ده ورکړې او اوس وخت دی چې له سوله ییزو لارو د دې جګړې د پای ته رسېدو لپاره هلې ځلې وشي. په دې ناسته کې د ترکمنستان په ګډون نورو هیوادونو او سازمانونو هم له افغان سولې خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د ملي شورا له تصویب پرته د رامنځته شویو اداراتو ته بودیجه نه ورکول کیږي. د ولسي جرګې ځینې غړي د ملي شورا له تصویب پرته رامنځته شویو مستقلو اداراتو ته د بودیجې پر نه ورکولو سربیره د اپراتیفي پیسو مصرف د څرنګوالي د معلومېدو په اړه ټینګار کوي. په ورته مهال د ولسي جرګې استازي پر حکومت نیوکه کوي چې په وزارتونو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي چې قانون او د ملت استازو ته ځواب ویونکي اوسي. د دوی په وینا د سوداګرۍ بې صلاحیته شوي سرپرست وزیر د غیر قانوني ګمارونو ترڅنګ د وزارت له دروازې یو معین او 2 رئیسان شړلي دي. پوره تفصیل په دې ریپورت کې.
د ولسي جرګې غړو چې د نننۍ عمومي ناستې په جریان کې د 1499 مالي کال بودیجې په اړه خبرې کولې د ملي شورا له تصویب پرته د ارګ عملیاتي واحد په ګډون د رامنځته شوو مستقلو ادارو ته د بودیجې نه ورکولو سربیره د اپراتیفي پیسو مصرف څرنګوالي معلومېدو باندې ټینګار وکړ. اداراتو چې تر اوسه له تعالی د استقلالیت هغه رایه نه ده اخیستل سوې ده، باید هغو ته مستقله بودیجه ور نه کړل شي. نو زما په نظر کمیسیون د بودیجې او مالیې باید دې موضوع ته متوجه اوسي. راځو د واحد عملیاتي او د نورو کوډو په ارتباط چې وکیل صاحبانو صحبت وکړو. د شنبې په ورځ جناب رئیس که موږ ټوله ورځ په بودیجه مفصل بحث وکړو، دا به ښه وي تر څو موږ د شنبې ته یو ښه بودیجه او نتیجې ته ورسیږو. 1 میلیارد یا 2 میلیارد که او در نظر میگیره باید شورای ملی از این با خبر باشه، باید بفهمه که تو این وجوهی را که میگیری در چی مصرف میکنی و چقدر مصرف میکنی. مشخصات برای ما نگه ولی مجموعش باید برای ما بگه. د ولسي جرګې د مالیې او بودیجې چارو کمیسیون د راتلونکي دوشنبې په ورځ د بودیجې نهایي سند په باب د رایه اچونې غوښتنه کوي. دوی وایي که بودیجه رد شي بیا ارزونه یې ډېر وخت نیسي او که سملاسي تایید شي د ولس استازو پیشنهادات او اصلاحات د کاغذ پر مخ پاتې کیږي. اگر بودجه رد میشه زمانی را که بررسی مجدد میگیره و میره به جانب حکومت و سند جدید را میکنه، فکر میکنم زمانگیر خواهد شد و در این زمان در تاییدش هم اگر احیانا صورت بگیره پیشنهاداتی را که ما داشتیم، اصلاحاتی را که آوردیم، اصلاحات همه تو در روی کاغذ میمونه و داخل سند بودجه نمیشه. من پیشنهاد من شخصا این است که اگر وکیل صاحبا خواسته باشن بالای بودجه بحث کنن، نظریات خدا بتن، نقاط منفی و مثبتش هم مورد ارزیابی قرار بتن. تنها کاری که باید شود رایگیری به روز دوشنبه اگر برگزار شود. من فکر میکنم جناب رئیس صاحب کار خوب خواهد بود. با وزارت مالیه جلسه تدبیر بکنه کمیسیون مالی بودجه، سند بودجه را نهایی بسازن و به روز دوشنبه جهت رایگیری به تالار بیاورن. په ورته مهال وکیلان په حکومت نیوکه کوي چې په وزارتونو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي چې ولسي جرګې او قانون ته ځواب ویونکي اوسي. دوی وایي د تجارت او صنعت وزارت سرپرست سره له دې چې دوی بې صلاحیته کړ، په تازه اقدام کې د وزارت معین او 2 رئیسان د وزارت له دروازې شړلي دي او نوې ګمارنې کړي دي. طبق قانون سرپرستی هیچ کس نمیتونه بیشتر از 2 ماه سرپرست باشه، بیشتر از 2 ماه. امروز وزیر دفاع ما، داخله ما، امنیت ما، تجارت ما، مالیه ما، معادن ما، خارجه ما و چندین وزارت دیگه که از قلم مانده سرپرست هستن و نمیتوانیم صلاحیت های خود را در مورد اونها اعمال کنیم. چنانچه نتوانستیم وزیر تجارت را استیضاح بکنیم با وجود همه چالش هایی که این وزارت داره. سرپرستی است. اگر ما امروز سرپرستی را حل نکنیم، دیگر روز ما وزارت تجارت سلب صلاحیت کردیم از کارش. مگر امروز وزیر معین تجارتی خود از دروازه قولش گرفته کشیده، 2 رئیس گرفته کشیده و زور گپ زده و هیچ ارزش به خانه ملت قائل نشده. ولسي جرګې په نننۍ عمومي ناسته کې د هرات خواف اوسپنې پټلۍ 2یم فاز جوړېدو په باب له ایټالیا څخه اوږدمهاله قرضه تایید کړه. به هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. په ایران کې د ویشتل شوې اوکرانۍ الوتکې تازه خپاره شوي ویډیویي تصویرونه ښیي چې دغه مسافر وړونکې الوتکه د ایراني ځواکونو لخوا پر 2 پرلپسې توغندیو ویشتل شوې ده. د امنیتي کامرو لخوا دغه اخیستل شوي تصویرونه چې نیویارک ټایمز هم د کروالي پخلی کړی وی پکې له ورایه ښکاري چې له دې اوکرانۍ مسافر وړونکې الوتکې د 14 کیلومترو په واټن کې د ایران له یوې پوځي اډې 2 پرلپسې توغندي توغول شوي او پر الوتکې لګېدلي دي. که څه هم چې د دې هېواد قضایي ادارې په دې تړاو د یو شمېر کسانو له نیولو خبر ورکړی، خو د ایران ولسمشر حسن روحاني د یادې پیښې د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې محکمې غوښتنه کړې ده. اوکراینۍ مسافر وړونکې الوتکه چې تېره اونۍ له تهران څخه تر الوتنې څو شېبې وروسته د ایراني ځواکونو لخوا رانسکوره شوه، پکې د 14 افغانانو په ګډون 176 سپاره ټول مسافر ووژل شول. په سیمه کې د کړکېچونو یوازینی لامل د امریکا متحده ایالتونو حضور دی.
د خپلواکو هیوادونو د ټولنې مرستیال ولادیمیر یفسس په یو تازه مرکه کې ویلي چې سوریه او عراق له خپلې خاورې د امریکایي ځواکونو د وتو غوښتنه کوي، خو عرب هیوادونه بیا په سیمه کې د یادو ځواکونو پر حضور ټینګار کوي چې دا موضوع د سیمې پر ثبات بد اغیز لرلی شي. نوموړي زیاته کړې ده چې په سیمه کې د بحران یوازینی لامل د امریکا متحده ایالاتونو شتون دی، نو له همدې امله ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستان، سوریه او عراق ژر تر ژره ووځي. ولادیمیر همداراز ویلي چې روسیه به تر هغه وخته له سوریې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو چې خپله ازادي نه وي ترلاسه کړې. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي جوی هوډ ویلي که چیرې عراق له روسیې څخه S-400 سیستم وپیري نو واشنګټن به پرې تر ټولو سخت بندیزونه ولګوي. جوی هوډ دغه څرګندونې تېره ورځ د مجلس په نامه د یوې موسسې په پروګرام کې د خبرو پر مهال کړي دي. نوموړي زیاته کړې عراق به له روسیې د S-400 سیستم په پیرلو $250 میلیونه له لاسه ورکړي. نو دوی له خپلو ملګرو څخه غوښتنه کړې چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خبر ورکړی و چې د عراق پارلمان پریکړه کړې چې له روسیې څخه S-400 سیستم پیري. له دې سره سم اوسنۍ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا ښې چارې. ښه وخت.